عیان، زیان، ازلان، شایان، اذان د دې نومونو معنی څنګه دي او په دې کې کم کم نومونه کې خودل جایز دي او کم کم نومونه خودل ناجایز دي. دا هم درته وایم خو دې سره سره که ستاسو خپل نومونو معنی پکار وي یا ستاسو د خپل اولاد د خپل ماشومانو نومونو معنی پکار وي کنه نو دوه کارونه به کوئ. نمبر 1 کار دا چې د دې ویډیو په کمنټ کې د خپل ماشومانو نومونه راولګي چې کم کم ماشومانو نومونو معنی ستاسو پکار وي هغه هم راولګئ. او دویم نمبر کار بداو کې چې زموږ د اکاونټ دی کنه دا ځان سره فالو کوي. زه کوشش کوم چې راتلونکي یو څو کلیپونه دې باره کې ریکارډ کو چې کم کم نومونه په خپلو ماشومانو باندې کېښودل جایز دي او کم کم نومونه ایښودل ناجایز دي. ځکه چې نن سبا اکثر خلک ورې په خپل اولاد باندې ناجایزه نومونه ایږدي. څوک پکې د ډرامو نه نومونه راواخلي، څوک پکې د فلمونو نه راواخلي، څوک پکې عمده ځان له یو نوم جوړ کړي نو اکثر په خپل اولاد باندې ناجایز نوم ایښي وي. زما عزتمندو حالان کې ورې د اولاد ټولو نه اولنی حق په خپل مور پلار باندې دا دی که نه چې مور پلار د خپل اولاد لپاره صحیح نوم منتخب کی او هغه پکې ایږدي. دا اولنی حق دی او مور پلار اکثر ماشومان باندې غلط نومونه ایږدي. تاسو ټول ته گزارش دی چې زموږ دا یو اکاونټ ځان سره فالو کړئ چې راتلونکي ویډیوګانو کې زه تاسو ته هغه نومونه ووایم چې کم کم نومونه په خپل ماشومانو کې ښودل جایز دي او کم نومونه کې ښودل ناجایز دي چې هغې نه بیا تاسو خبر شئ. صحیح شوه؟ اکاونټ ځان سره ضرور فالو کړئ او د خپلو ماشومانو نومونه په کمنټ کې ضرور راولیږئ. راځو اوس دغه نومونو طرف ته چې کوم ما دلته هایلایټ کړي دي که نه دغه نومونو ته تاسو غوږ کېږدئ. نمبر 1 ازلان. ازلان چې دی که نه د دې معنا ده د ترکي ژبې لفظ دی دا د دې معنا ده بهادر یا شعر. دا نوم بالکل په خپل اولاد باندې په خپل زامنو باندې کېښودل بالکل جایز دی، په دې کې هیڅ قباحت نشته دی. نمبر 2 عیان. عیان معنا ده که نه کله به وي. دې کې دا حمزه چې دی سوالیه دی یعنی کله به وي نو د دې څه معنا خاص معنا نه ده. عیان نوم په خپل اولاد باندې کېښودل دا جایز نه دي. که ستاسو د وړو ماشومانو دا نوم وي که نه نو کوشش وکړئ چې دا ولا بدل کړئ. د دې پسې بیا عیان یعنی چې عین نه جوړ شي اول کې عین راولئ. عیان د دې معنا د غټو سترګو والا دا بیا جایز دی. خو عیان ډېر زیات نن سبا خلک ایږدي او د دې ورسره معنا نه ده. دا نه چې ناجایز دی خو چې تاسو بې معنی نوم په خپل اولاد باندې کېږدئ هغه اولاد مو بیا هړو څه فایده نه وي بیا زما عزتمندو. نو عیان نوم که ستاسو د اولاد وي که نه کوشش وکړئ چې دا والا بدل کړئ. ټیک شو؟ بل اذان. ګوره اذان نوم چې دی اذان چې داسې ولیکئ اذان دا جایز دی. د دې معنا ده اعلان یعنی 5 وخته منځونو لپاره یو اعلان. دا خو جایز ده خو دا بهتر نه دی چې دا پې کېږدئ. د دې په ځای چې بل نوم کېږدئ دا به ډېره بهتره وي. خو که بیا هم چا ایښي وي که نه دا بیا جایز دی د لرې کولو ضرورت پکې نشته. خو البته اذان په ځای بعضې خلک وایي آذان. آذان داسې ولیکې آذان دا بیا ناجایز دی. آذان چې دی دا غوږونو ته ویل کېږي. د اذن جمع ده آذان غوږونه نو دا بیا ناجایز دی. آذان به نه ایږدئ اذان به بیا ایږدئ نو جایز خو دی خو بهتر نه دی. صحیح شوه؟ 3 شو. بل زیان. زیان نوم په خپل اولاد باندې څنګه دی نو زیان یو زیان دی یو زیان دی. زیان چې دی که نه دا د فارسي ژبې لفظ دی. دا نقصان ته ویل کېږي، ضرر ته ویل کېږي، تاوان ته ویل کېږي. زیان یعنی چې زی د لاندې زیر شي او یا باندې صرف زبر شي شت پې نه وي زیان دا بیا ناجایز دی. او زیان زیان د دې معنا د زینت والا ښکلا والا خوبصورتۍ والا دا بیا جایز دی زیان. ټیک شوه؟ بل نوم دی شایان. دا د اردو ژبې لفظ دی عموما اردو کې استعمالیږي. شایان مونږ ویو که نه چې دا د دې شایان شان دی یعنی د دې قابل دی د دې لایق دی. ټیک شو؟ یا د دې مطابق دی. نو معنا خو یې صحیح ده څه خرابه معنی نه ده خو بهتره نه ده. د بطورې نوم چې دا کېږده که نه دا بهتر نه دی. که د چا وي وړو ماشومانو وي نو که دا بدل کړي دا ډېر زیات بهتره خبره ده. صحیح شوه جي؟ نو دا یو 5 نومونه په دې ویډیو کې تاسو ته مو وي. خو راتلونکي ویډیو کې به زه کوشش کوم چې ستاسو د ماشومانو چې کوم تاسو ما د په کمنټ کې رالیږلي هغې معنی هم تاسو ته ووایم. دې سره خپل طرف نه به زه هغه نومونه تاسو ته وایم چې کوم په معاشره کې ډېر خلک ایږدي او هغه ناجایز وي دا به هم زه انشاءالله تاسو ته وایم. صحیح شوه جي؟ نو اکاونټ ډېر ځان سره فالو کړئ او ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان دا معنی زده کړي صحیح نومونو انتخاب وکړي او تاسو ته هغې دعاګانې کوئ. الله رب العزت مو شاءالله بس ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو. الله په امان.